الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. الله رب العالمین درې قسم دیوانه پیدا کړي دي، درې کتابونه. دیو انسان نوم که په هغه کتاب کې راغی، یو کتاب داسې دی چې الله رب العالمین د انسان وبخي. هغه څوک چې شرک نه کړي او اعمال ډیری. دویم داسې یو کتاب دی کې د انسان نوم پکې راغی د الله خوښه ده. هغه عام ګناهګار انسانان چې ګناهونه ډیری، دا د الله خوښه ده چې بخي دوی او کني بخي. دریم یو دیوان داسې دی، یو کتاب که د چا نوم هغې ته داخل شه ولیکلی شي، الله رب العالمین د دغه کتاب والا انسانان د سره نه بخي، نه په دنیا کې نه په آخرت کې، ابدي جهنميان دي. او هغه خلک چې په شرک کې اخته شي. اوس شرک څه ته ویل کېږي؟ دا ټکي ډېر زوتېږي. مونږ چې کومه سلسله وه پرون هم پې درس وکړو چې اعمال الله په څه باندې قبلوي، د هغې شرطونه. نو اساسی او بنیادی شرط دا دی د هغه انسان اعمال به الله قبول کړي چې شرک پکې نه. دا هغه خطرناکه ګناه ده چې الله قرآن کې فرمایي: ان الله لا یغفر، زه دا نه بخم ان یشرک به، چې ما سره تاسو شریک او حصه دار پیدا. لکه څنګه چې ریا خودنه دا شرک اصغر وړو کې شرکو، د الله نه سوا د بل چاته سجده، رکوع، عبادت، आवाज او د هغه په نوم منښت شکرانه نظر ورکول دا شرک اکبر دی. انسان د اسلام نه وباسي، ښځه په طلاق شي او انسان ته مرتد ویل شي. او که د دې نه یو انسان توبه ونه ویستل او په دې حالت کې لاړ، الله یې نه بخي. غل به الله وبخي، قاتل به الله وبخي چې شرک نه کړي. د الله رحم شته دی. خو ابو طالب د دنیا نه مشرک لاړ، قبر پرست او بت پرست لاړ، او عبادت او بندگی او خدمت څومره. رسول الله علیه السلام ته چا د وجه نه تکلیف نشو رسول. خپل بچی به نهر کړن، کاسی او دسترخوان ته چې به کېناستل، بچو ته ویل تاسو به رسته خورئ، او رسول الله علیه السلام به اول ځان مړی. دومره خدمت، خو چې د شرک په حالت کې لاړ او ویلې انا علی ملت عبد المطلب، زه مړ کېږم د عبدالمطلب په دین، او د هغه دین بت پرستی وه، ابدي جهنمی شي. څوک دی؟ د نبی صلی الله علیه وسلم تره دی. کم تره دی؟ مهربانه تره دی. نو د الله رب العالمین په بندګۍ کې د شرک نه، د دې نه موږ او تاسو داسې ځان وساتو، داسې لکه انسان چې د مرګ نه تښتي، او انسان چې د خطرناک شیز نه تښتي. زمونږ او ستاسو په معاشره کې شرکیات ډیر دي.
دا غین بعض شرکیات من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. دا اغا شرکیاتنا دام دا چې انسانان را ولګيږي د یو مرض یا د یو مصیبت یا د یو بیماری د پاره تار بند وسپنه ربړ یو بل شی لاس ته غاړې ته ورواچي دا شرک دی. الله رب العالمین قرآن کریم کې موږ او تاسو ته څه فرمایي؟ قل دی خلکو ته وایا افرأیتم زدنه تاسو کوم ما تدعون من دون الله د الله نه سوا چې تاسو چاته چغه وای چې راورسیږي د بغداد شاهي میرانه راورسیږي لوی ځوانه راورسیږي غوث پاکه یا رسول الله مدد چغه وهي یا علی مدد چغه وهي یا حسین او یا حسن او یا عباس او یا فاطمه چغه وهي. الله سے فرمای ان ارادنی الله بضر ک الله ما ته تکلیف را رسي هل هن کاشفات ضره آیا په دې عالم کې داسې بوت داسې ولی داسې زیارت مزار گنبد جنډا غر او غار شته چې زمانه دا تکلیف لري کی نشي لري ولی که رسول الله علیه السلام نه تکلیفونه چاله ریکول شوي نو د اغا نکا بابا ابراهیم علیہ السلام پلار اسماعیل علیہ السلام نوح علیہ السلام دا لوی لوی هستی وي د بویلی وي په طائف کې سبه ویلی وي و ابراهیم بابا را ورسیږي په احد کې چې غاخونه شهیدان کېدل ویلی به و بابا آدم علیہ السلام الله سره واچ په نورو ځایونو کې چې په تکلیفونه رااله او مرګري شهیدان کېدل محمد رسول الله علیه السلام با आवाज کړي وې کنه چې و موسی علیه السلام را ورس او ارادنی برحمه کله په مونږ رحم کوي هل هن ممسکات رحمته الله و عزت لزوی ورکوم دا مالدار کوم دل عزت ورکوم دل فلان کې خوشاله فلان کې خوشاله ورکوم چې دا ټول دنیا مړی ژوندۍ پیغمبران او عام خلق اولیاء او عام خلق راجم شي د الله رحم چې پتا کیږي تا نه بندول شي او نه دنه اړول شي. عمران ابن حسین رضی الله عنه فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم راى رجلا في يده حلقه یو سړی ولید او دا هغه په لاس کې یو کړای و کړای بند وسپنوا رسول الله علیه او من صفر زیړه و زیړه د زیړو نه جوړه و پیتل وغیرہ تانبه داسې شی بو وای ما هذه د دې څه د پاره چولې ده هغه ورته وای من الواهنه دا بس د سټ کې اورک خوګيږي دا غي علاج د خلق د سوي یا په د املا کې اورک خوګيږي عرق النساء رګ نساء وته وای دا د غي علاج د خلق وای دا پلاس کې بس ټیک بش د لاسونو کې دلته د نکونو نه بره د غوښې د سرمنې نری نری پوستکي راوچت شي انسان خوږي دې ته څه وایي ګیرۍ دی ګیرۍ د پاره ډېر ځوانان که تاسو لیدلی دي مام لیدلی دي په لاس کې تور تور ربړونه اچوي چې دا ورسره ښه شي څه کوي دا ورته اچوي همدغه شانتې موږ او تاسو په خپله معاشره کې لیدلی دي تار تیر شوی دی په هغې کې دومره لرګي ورکړي دي بندونه دا د څه دپاره د زیړي دپاره نور قسمه دا بندونه اچي دقه حالتو نبی علیہ السلام د یو کس په لاس کې یو کس څوک دی صحابي دی دا یې ولیده خو لا خبر نو نبی علیہ السلام ورته دا ولی وای دا د سټ درګ یا د ملا درګ علاج دی دا راته چا ویلی په لاسکه
ماشوم چې سنت شي مخکې به مونږ لیدل نو په دې خپه کې به ورته څه وسپنې ګنګرو او کنجکې منجکې ور واچولې دا ولې چې دا زخم یې ښه شي دې دپاره وکړه چاندۍ ګوتمه به یې هم اچوله بل د څه دپاره د بلمازه زنانو غږ یې نه وایي چې نظره نه شي دې دپاره به دا شیزونه ماشوم به سنتو پرتوک به یې نه واچولې او خپه به یې د دې سامانونو نه ورته ډکه کړې وه په تار کې به یې ورته اچولي نبی علیہ السلام ورته وایي دا ولې وایي دا واهنه ده رسول الله علیه السلام ورته فرمایي انزعها دا وباسه کټې کا فانها لا تزيدك الا وهنا په دې خو د مرض نه ښه کېږي او الله به دله سزا درکړي دا مرض به د ورځ په ورځ زیات شي ښه کېږي نه ښه کول په تارونو کې نشته او بیا ورته څه فرمایي د دې نه سخته خبره ورته کوي فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا که په دې بندونو او دې ربړونو او دې کنجکو او دې وسپنو او دې تارونو سره ته مړ شولې ما افلحت ابدا ابدي ابدي ناکام او جهنمي شول منځونه لږ وکړه روجې دې لګي خو چې د الله سره بل حصدار پیدا نه کړو مهم المهم چې زه څومره ویمه کمه ده زمونږ د ژوند مسله دا ده چې موږ د شرک نه ځان وساتو د الله رب العالمین سره نه قبر نه شناخته نه جنډه او نه تارونه هیڅ هم شریکان نه کو نه پیغمبران د عربو پورې بعضې خلک خاندي یروی ګیرې خریلي دي او دا دي او شرابونه څکي موږ ټول ګناهګار او دې ته ګناهونه ویلې کېږي او زمونږ عقیده دا ده چې اصحاب الکبایر زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د چانه کبیره ګناهونه وشي دا کافر کېږي نه کافر نه دی ګناهګار دی خو عربو کې یو کمال بل دی چې دا زمونږ په عجمو کې لږ دی هغه دا دی چې هغوی شرک نه کوي هغه ځایونه چې هلته دي او دا دلته وی تا به د دې خلکو غیمې پې لیدلی اول د ټولو نه لوی مقام د محمد رسول الله علیه السلام روزه مبارک او قبر دی او هلته کم څوک ولاړ دي عرب علما او عرب پولیس او فوجیان ولاړ دي او زمونږ استاسو خلک ورځي قبر ډیر دننه دی او هغه جنګلو پورې لاس مګي لاس او هغه ورته څه وایي یا حاجي شرک مکه وزان ولې غر کې دی کمال دی مقام ابراهیم سره تاسو ته چې چا لیدلي هغې ته پته ده علما یې ولاړي خلک ورځي مقام ابراهیم صرف سیل وکړه دا کاڼې وګوره او ورځي لاسونه مګي صادر ورپورې مګي هغوی ته وایي شرک دی نه ځان اوسئ د په ټول سرزمین عرب کې دا کمال الله پیدا کړی دی ولی محمد رسول الله علیه السلام الله هم دې له رالیږلی چې د جزیرة العرب نه شرک ختم کی او ختم شي دا د صحابو قبرونه چې دلته وې تا به لیدلی وې د اصحاب بابا قبر دلته چې کم دی چې غرمټۍ سره دلته غالبا چې ډېر صحابه دفن شوي غلو جهاد له زیارت په جوړ دی که پې نه دی جوړ خلک ورځي که نه ورځي او د مسجد نبوي نه چې راوځي او دې طرف ته وګوره جنت البقیع ده په زرګونو صحابه او صحابیات پکې دفن دي نه ګنبد شته نه زیارت شته او ګنبد او زیارت پرې د قبرونه پاخه دي حاجي صاحب که چا قبر ښکاري نه قبرونه ښکاري نه قبرونه داسې دي چې د لیش نه ډېر ښکته دي د لیش نه هم ښکته دي نه پې زیارت شته نه ګنبده شته نه ګربتۍ شته دی نه ملنګان شته نه منجوران شته شهیدانو ته به راشو که دا شهیدان چې دا هلته دي او کوم شهیدان دي د احد شهیدان او د بدر کله چې جبل احد ته لاړ شي دی خوا جبل رومات نه دی خوا د احد شهیدان وای دا د احد شهیدان دي تقریبا د دې جمعات پر رقبه ځای به یې داسې هغه طرف څلور طرفه ته جنګله راتاوه ده او په دې میدان کې اواره ځمکه ده هغه لیش قبر هم پکې نشته اواره ځمکه ده بالکل خاوره ده وای دا د احد شهیدان دي به هرې نومونه صرف لګېدل نه ګنبد شته
نه مزار شته، نه مالګه شته، نه اګربتی شته، نه ملنګان شته، نه چرستیان شته، او نه ربابونه شته، او نه ستارونه شته دي. شهیدان او رښتیني چې قرآن ورته شهیدان ویلي دي او څنګه ویلي، بل احیاء، دوی ته مړي مه وایه، دا ژوندي دي، خو عند ربهم د الله سره ژوندي دي. هغه ژوندي هلته چې پراته دي خښ دي په خاورو کې، د هغوی قبر نه معلومیږي او نه پې سنگ مرمر لګېدي. نو که داغه مقامات دلته وی تا به د دې خلکو حال لیدلی چې دوی ورته سجدې لګولې که نه. دوی خو هغه ځایونو ته سجدې ولګولې چې قبرونه کولاو شو نو بوتان پکې راووتل. زیارتونه خلکو جوړ کړي وو دا دلته چې په دې جي ټي روډ باندې وو، او دا چې کولاو که په دې کې د سره انسان نه دا تشو د چې چا کولاو کړي دي هغوی ته پته ده. نو زمونږ خلکو خو هغه ځایونو ته مزارونه ته جوړ کړو، سجدې ولګولې چې یا پکې بوتان راووتل، یا پکې خره خښ شوي، او یا پکې سو تش قبرونه. او هغه چې هستی دي او اولیاء دي او سرزمین دي او زمونږ مین دي او صحابه او ابوبکر او عمر او عثمان او علی او دا پاک خلک خښ دي، نه زیارت شته او نه مزار شته. مقصد مې څه دی؟ مقصد مې دا دی چې د دې یو ګناه نه ځان وساته، د الله رحم ډیر زیات دی. اعمال بم کو داسې هم نه ده چې بد عمله کېږو به، خو سره د ګناهونو الله نه امیدواره یو چې الله شرک هم نه دی کړی. صحابي ته څه وایي که دې حالت کې ته د دنیا نه لاړې هېڅکله به ته کامیاب نشي. یو حدیث د عقبه ابن عامر رضی الله عنه مرفوعا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تعلق تمیمتا، چا چې په غاړه کې کنجکې واچولي، بندونه واچول، تارونه واچول، فلا اتم الله له، رسول الله علیه السلام ورته خیره کوي او فرمایي الله دې د یو حاجت هم پوره نه کړي د دې شرک د وجه. ومن تعلق ودعه، چا چې تار واچو الله به د حاجتونه نه پوره کوي. کیسه فرمایي من تعلق تمیمه فقد اشرکا، چا چې بندونه واچول، تارونه واچول، ربړونه واچول، تعویذونه، تمیمه تعویذ تم وای دی په غاړه کړه، فقط اشرکا، د انسان شرک وکړه. او الله وای ان الله لا یغفر ان یشرک، مشرک هیڅ کله دې نه بخم، اگر چې د پیغمبر تر دی، اگر چې د پیغمبر پلار دی عبد الله، اگر چې د پیغمبر نیکه دی عبد المطلب، اگر چې د پیغمبر پلار دی د ابراهیم علی السلام پلار ازر دی، الله وای نه بخم. اگر چې د پیغمبر نه پیدا دی او زوی دی د ابراهیم علی السلام د نوح علی السلام زوی کنعان، نه بخم. او اگر چې د پیغمبر د بدن سره بدن لګیدلې دي د دوه پیغمبرانو خزي، د نوح علی السلام او د لوط علی السلام خزي، الله وې د سره نه بخ. د پاک بدن سره بدن ولګید خو چې شرک پکې وزې نه بخم. حذیفه رضی الله عنه یو سړی ولید په لاس کې خیط تارو، تارونه زمون خلک څومره ډیر اچي، تار یا چولي ورغه فقطعه، تاري کټ کويشلو. او دا آیات ولست وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ډیر خلک د ایمان سره مشرکان دي. زمونږ د خلک سوې لا اله الا الله، دا چرته وي، دا په زیارت کې دا ذکر کوي کنه کوي، په لټ سپیکر هم کوي، پیران هم کوي. د کلمې سره د قبر مالګه سټي، د کلمې سره لا اله الا الله سمانه لا نشته اولاد ورکول والا، لا دته وی توره دا چلیږي، دا سرونه غورځي، لا په غیب او خبر نشته، لا نشته شفا ورکول والا، لا نشته د بدن روغول والا، لا نشته برکت ورکول والا، لا نشته پریشانی او ختمول والا الا الله، مگر صرف یو الله دی، دا نور نشته. که چا جوړ کړي دا په نشي صاحب د کلمې سره مشرکان دي کنه دي. د زیارتونو هندوانو نه دي جوړ کړي او نه ول هندوان راځي، دا مندر نه دي، دا زمونږ مسلمانان. دا هغه مسلمان چې جمعات تم راځي، دا هغه مسلمان خور چې په جانمازم کینی او د الله سره شریک جوړ.
زمونږ د پیغمبرانو حال ته وګوره. ایوب علیه السلام نا جوړش بیمار 18 کاله په د بیماری و نه کېده. 18 زامنو یو مرشه بل مرشه ظلمي زامن ته الله واغست. ډیر زیات مالدار او دسی غریبي پیراله چې زنانه به تل خزه او پردي کور کې به لوخي وینځل او زیبه جارو کو او پیسې به راوړل او په خاوند به لګول. دسی غریبي په الله راوست. ولی د الله ولیو الله په خپل دوستانو امتحانات راوړي. زنانه را روانه و لاره کې وته شیطان د انسان په شکل راغی. وته وی خاوند نه جوړه دی او یا وخوښ نه جوړه دی لخي. وې د شکارو کا یو چیلې راونی سو د عبدالحارث په نامه باندې حلال کا. خبشي خاوند به الله خي. زنانه په دې ټکی باندې پوی نه شو. چراله خاوند ته ویل هغه دل دا خو شیطان او د شیطان په نامه به من ساروي حلالو. وای کزه الله خکړه مسل دوری بدل در کوم. شرک کړم نه دي عمل کې نه دی راوسته او پوي شوم په دې ټکی نه ده نه پوي وا. خو پیغمبر سونه خپش او په دقه وخت کې دعا وکړه ربي اني مسني الضر. یا الله وسنا جوړم ولی زما اولاد شرک ته روان شي خزم شرک کې واقع کیږي. یا الله د صحت دعا مې نه وکړي بدن مې په ځای پروتو نا جوړم بچی دی را نواغستل. یا الله ما نه دی ویلې چې ما خکستا امتحانو خو اوس د تویم ما جوړ کولی زما آل زما اولاد شرک ته ورزي زه به تباه شم. دومره خطرناک شي. ابراهیم علیه السلام دعا کوي. څنګه دعا کوي؟ یا الله وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. یا الله ما او زما بچي د بت پرستۍ نه بچ کې بت پرست دعا کوي. نو سره د کلمې څومره خلک مشرکان شو. ابي بشیر الانصاري رضی الله عنه فرمای وایي د نبی علیہ السلام سره یو سفر کې روانو. نبی علیہ السلام یو کس صرف د دې لپاره ولېږي یو کس دې لپاره منتخب لا يبقين في رقبة بعير قلاده یا قلاده واوري د اوخ په سټ کې به امیل نه پرې دی من وترن د تارونو امیل الا قطعت دا کټ کوي. عربو به اوخانو ته تارونه ورچول چې د نظر نشي. منګه موټرو ته چپړې زوړندو بوټانم زوړند کړي کنم دي زوړند کړي چا پښاته کارټونه کې نه ولې چې د نظر نشي. چا په کورونو تورې کپړې لګولې دي چا پخکری خې دي د زناورو چې د نظر نشي او چا په د کور په دروازه کې د سپیلنو ګېډې را زوړند کړي. وې دای نبی علیہ السلام یو صحابي دي د پاره مقرر کړ چې وګرځه د اوخانو په غاړو مریو کې چې څومره امیلونه او تارونه یو د پړی د پاره دی یا د ډول د پاره دی اگر جایز دی او دا تارونه او امیلونه دوی د نظر د پاره چول وې دا ته کټ کړي. نبی علیہ السلام په دې باب کې دومره سخت وای اخوف ما اخاف زه په تاسو ډیر د شرک نه یم. فرمای ان الرقا غیر شرعی دمونه درخه د اجازه دا د دی او دا د مار او دا د لړم او دا د مچي او دا د خاپیرو والتمائم کنجکی والتولت شرک او جادو. توله ستوي دا یو جادو عربو بکو دې د پاره چې دا خزه خاون ته ګران شي او خاون خزه ته ګران شي. او زمونږ په وخت کې څه کوي د پیار او د مینې محبت تعویذ ته مولا کوي. نبی علیہ السلام فرمای شرک دا شیزونه کول د محبت د پاره تعویذونه او تارونه اچول او کنجکه اچول دا شرک دی. الله څه فرمای ان الله لا يغفر ان يشرك به. مشرک نه بخمه نه بخم. نبی علیہ السلام ته سوی مشرک د پاره به دسم نه وی چې یا الله وی بخ الله پتا نه خپکی هغه خو نه بخي کو دی ویل چې یا الله وی بخ الله وی زده نه خپش. زمونږ په معاشره کې بل شرک برکت حاصل اول د څه شي نه د کانو او د بوټو.
په عربو کې لات او عزا دا ډېر مشهور. لات ښه سړی و او عزا په ونه کې یوه پیری وه. نبی علیہ السلام و صحابه په لاره روانو. ابي واقد اللیثي رضی الله عنه د حدیث موږ ته را نقل کوي. او جهاد د حنین و غزوة حنین ورته وایي. وایي موږ تازه مسلمانان شوي ونحن حدثاء عهد بکفر، د کفر نه نوي راغلي تازاني مسلمانان، ډېر خبر لا نه اولني مسلمانان. په دې لاره کې روانو چې وملیدل د مشرکانو یوه ونه وه، دې سره منجوران ناستي ملنګان، او دې ونې له به توره یې راوړله ورته به یې ځوړنده کړله، بل به راغې توره به یې پکې یو ساعت ځوړنده کړه، داسې به یې وخوځوله را وخوځوله دیکه به یې ورکړه. ولې؟ عرب جنگي خلکو، د پتنو د دشمنۍ خلکو، جنگ د هغوی شوق و لوبه وه، مرګونه د هغوی نشه وه، انسانان وجل دی نشه وه. انسانانو کوپړی به راواغسته، شراب به پکې واچولو، به په کور باندې به سرونه لګولي، غیرتي سړی به هغه د چا په کور چې پردی ډېرې کوپړی به لګېدلې، دا به نر سړی و. نو دا جنگ د هغوی یو پیشه وه. پیشه چې وې کته مشرکان راځي او ونه ده او ونې ته توره ځوړنده کې دي کوله ورکې وې خوځئ را وې خوځئ راوایلي، وایي دا توره به اوس بیلات نه کوي، دا توره اوس کمالي شوه. ولې؟ په دې ونه کې دا ما ځوړنده کړه، دا مبارکه شو، برکتي توره تې جوړه شو. نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه څه وایي؟ په خپله دا صحابي وایي موږ تازني مسلمانانو، وایي موږ ورته ویل یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، داسې د تورو د ځوړندېدلو یوه ونه موږ له هم جوړه که که نه، موږ له هم داسې یوه ونه جوړه که چې موږ هم ورته تورې ځوړندې کړو، دا تورې زمونږ بیا ډېر مرګونه وکړي، دا توره ناکام نشي، دا توره بیلات ونه کړي، داسې موږ دپاره هم جوړه که. نوي مسلمانان دي. نبی علیہ السلام ویل الله اکبر، دې ته وایي د خفګان د وجې غصه الله ډېر لوی دی. انها السنن، ته وګوره د بني اسرائیلو په طریقو روان شو. بني اسرائیل موسی علیہ السلام سره روانو، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، بوتانو ته خلق ناستو، منجوران زیارتو، چرسیان بنګیان ورته ناستو. موسی علیہ السلام ته قوم وای چې موږ د پر اجعل لنا الها کما لهم الها، زمونږ د پاره هم داسې الہ جوړ که که نه، داسې یو بوت موږ لم جوړ که، لکه څنګه چې بني اسرائیلو ویلو موسی علیہ السلام ته چې موږ له بوت جوړ که، زمونږ د امت اولنو خلکو ویلې نبی علیہ السلام ته چې موږ له هم داسې یو ونه جوړه که چې ترې ورته ځوړند. نو نبی علیہ السلام ورته ځکه وایي چې دا امت د بني اسرائیلو په قدم روانېږي. امقه خبره په دوی کې راله او وی فرمایل والذي نفسي بيده، په الله مې دې قسمي، داسې خبره م راته وکړه کما قالت بنو اسرائیل لموسی، لکه بني اسرائیلو چې موسی علیہ السلام ته کړې وه، اجعل لنا الها کما لهم الها قال انکم قوم تجهلون لترکبن سنن من کان قبلکم. د مخکانو خلکو په قدم روان شو. دا څه کوئ؟ نو ګوره نبی صلی الله علیه وسلم څومره د خفګان اظهار وکړي. زمونږ خلک د برکت د پاره ونې جوړې شوي دي که نه دي؟ په زیارتونو کې زانګو ایښې ده، ماشومان چې جاړي او نه قلاریږي، اول ته ور په هغه زانګو کې وزنګي وزنګي دا قلار شي، ولې د زیل اغستی دی. په دې زیارتونو کې لاړ شئ وګورئ، ونو کې په ونو کې غوټې را ځوړندې دي، کپړې چې کولاوې کې یا به پکې کاڼې یا به پکې لوټی. کاڼې زنانه دې دپاره ځوړندی چې څه وشي زوی الله راکړي، لوټه څه دپاره ده چې لور مې پیدا شي. لور دپاره به لوټی که نه، ځکه لور کمزوري ده، نو بس هغې دپاره یې لوټه جوړه کړې ده. او چې دا خاوند دی نه نو هغې دپاره خو ملنګان ناست دي چې څومره بې حیایي دي او څومره بدکارۍ او زناګانې دي، دا د ملنګانو او دا په دې زیارتونه نه دي، دا مزارات نه دي، دا د شرک او د کفر او د زناګانو فکټریانې او کارخانې دي، دا یې دې له جوړې کړي دي، دا د بېدینیو کارخانې دي. نو غرض دا دی موږ ته قرآن څه وایي
تبارک الذی بیده الملک. برکت ګوره هغه الله ورکوي چې په د چا په لاس کې بادشاهي. تبارک الذی نزل الفرقان تبارک اسم ربک. برکت د الله سره دی، د هیڅ چا په زیارت کې برکتونه نشته. مالګه ولې راوړي؟ کور ته دې دپاره راوړي د زیارت نه چې دا مالګه مبارکه ده او په کور کې به کټۍ کې ورواچو چې څه وشي؟ برکت راشي. دا کاڼي په زیارتونو باندې ولې ایښي دي؟ دې دپاره ایښي دي چې څه وشي؟ خلک ورشي او د برکت دپاره په ځان باندې ومږي. زمونږ د خلکو نه دین خو لاړه او دین او حیا سره تړلی دي. نو چې دین لاړه حیا لاړه، د امت خویندې میندې ورځي لمنه اوچته کړي او د زیارت کاڼې راوالي او د بچو دپاره په خپله خېټه باندې ومږي. عمر رضی الله عنه حجر اسود ته ودرېده. حجر اسود، د حجر اسود مقام معلوم کا. حجر اسود هغه کاڼی دی چې د بیت الله په دیوال کې ایښی دی، والله د جنت نه رالیږلی. دا داسې سپینو لکه پی، خو زمونږ د ګناهونو د وجې نه اوس تور شوی دی. حجر اسود سره چې د لاس ولګو لکه الله سره چې د لاس ولګو، جنتي کاڼی. په دې باندې به د څومره پیغمبرانو لاسونه کې غوستلی شي. او دا کاڼی په کوم ځای کې ایښی؟ د بیت الله په یو ګوټ کې ایښی دی. به څومره مبارک ځای دی. او ایښی چا دی؟ محمد رسول الله علیه السلام په خپل لاس مبارک په دغه ځای کې ایښی. په دغه وخت کې لا پیغمبر نه و، د عربو جنگ راغی، جګړه. بیت الله چې جوړ کړ، وی حجر اسود به څوک په دې ځای کې ږدي؟ یوې قبیلې ویلي دا نوم به مونږه کوو چې مونږه نوم وشي، چې یاره دا خلک به بیا وایي چې دا حجر اسود پلانکۍ قبیلې مشر ایښی دی. بل ویلي نه دا نوم مونږه ګټو، بل ویلي دا نوم به مونږه ګټو. نږدې وه چې یو بلې وجلي وي. عربو فیصله وکړه سبا چې د بیت الله په دې دروازه څوک راننوته، هغه چې موږ له څه فیصله وکړه موږ ته به قبولوي. موږ په خپل منځ کې نه جوړوي. سبا له د الله کارو رسول الله علیه السلام راننوته، عمر لا 13 کاله دی، 15 کاله، نبی شوی هم نه دی. ډېر خوشحاله شو، ویل صادق او امین راغی، رښتینی او امانتدار خو راغی. بس چې د څه فیصله وکړه. اوس که نبی علیه الصلاۃ والسلام فیصله کړې وی چې نه زیږدم، هم دوی ته قبوله وه، یا یې ویلی چې دا قبیله دې کې دي دوی ته قبوله واقع ورکړی و. کنه نبی علیه السلام ورته ویل څادر راوړئ. څادر یې خور، د هرې قبیلې نه یو مشر سردار راواغست او کاڼې په څادر کې واچو او وی ویل راځئ سردارانو چې د ټولو نوم وشي. د څادر ګوډ ونیسئ، هر یو سردار د ټولو نوم به وشي. او کاڼې چې راورسو بیا په خپل لاس په دیوال کې کېوست. داسې عقل الله ورکړی، ټولې خوشحاله کړي، هېڅوک هم خفه نه شو. نو دا کاڼی محمد رسول الله علیه السلام کېوست. دې سره د ابوبکر، د عمر، د عثمان، علي، معاویه، حسنین رضی الله عنهم اجمعین د ټولو لاسونه لګي. عمر صاحب ته ولاړو. دې کاڼي په باره کې اسلام موږ ته څه وایي؟ چې کله تاسو حج کوئ، عمره کوئ، اول که دې وس وشه خوله پې کېده او ښکلې که، اجر پکې دی. دویم که دې وس نه ونشه لاس پې کېده او دا لاس ښکل که. دریم چوکه لرګی به د سړی دا پې کېده او ښکلې که. او څلورم که ور لرې وې ته ورش ډېرو د چوکې یا د لاس اشاره ورته وکړه، خو دغه چوکه لاس ښکلول به یې نشته. چې اشاره دې ورته وکړه، ډېر خلک داسې چې دواړه لاس اشارې ورته ودرېږي او دا چل کوي، دا نشته. که لاس دې پې کېغوسته به یې ښکل که، خو داسې او دا به یې نشته. بس صرف اشاره وکړه، بسم الله، الله اکبر او نور څه کلمات شته هغه به. عمر صاحب ورته وایي یا حجر انی اعلم انک حجر. کاڼیه راته پته ده چې کاڼی. څنګه کاڼی؟ لا تنفع ولا تضر، نه چاله نفع ورکولی شي او نه چې په چاله نقصان ورکولی شي. نه به د چا بچي ته مړه کړي، نه په چا کټ اړولی شي، نه به د چا مال خراب کړي، نه به د چا په بدن فالج او ګزن راولي، او نه به څوک مالداره کړي. تاکي یو شی هم نشته، ځکه کاڼی بله چلس. د قیامت په ورځ په دې اعمالو موږ له صرف الله اجر راکوي. ما یو ځای کې بیان کو، یو مولا و، هغه هم د شرک عقیدې والا. دغه ځای ته چې راورسېدم د بیان په منځ کې راته راپاس وایي نه هلته قیامت په ورځ حدیث کې راځي چې جبه به
او غوګونه به خبرې به کوي د حجر اسود. دغه حدیث ضعیف هم دی، د حدیث کې نشته دی، بل روایت کې دی، خو چې صحیح شي نو د قیامت په ورځ به گواہی ورکوي کنه چې د خپل کړه مدر سره لاس لګوي. خو په دنیا کې زموږ مسلې دي کنه، په دنیا کې خو نفع او نقصان نشي ورکول، په آخرت کې خدا منظم نفع درکې دله، په آخرت کې د ذکر دا ټول شي زونه نفع درکې. لا تنفع ولا تضر، نبت نفع ورکې نبت چاله نقصان ورکې. نو موږ دی ولې خپلو زمونږ په دین کې کاڼي خپلول او چپول نشته. ځکه کاڼی کنه، او کاڼی کم کاڼی دی، د کم ځای نه راغلی دی؟ جنت نه. د پیغمبرانو لاسونه ورسره لګېدلي دي، او چې دې سره د لاس ولګو د الله را لېږلی، الله د نه خوشحالېږي. او رسول الله علیه السلام په خپل مبارک لاس ایښی دی، او ایښی چېرته دی؟ په بیت الله شریف کې ایښی دی. بس نور د دې کاڼي بسونه عزت. خدا کاڼی هم چې دومره مقام لري، نه چاله نفع ورکولی شي نه چاله ضرر ورکولی شي. مونږ یې راوالو د لارو نه، د غره نه یې راوړو، د خوړ نه یې راوالو، مزیداري برګ بروږي پټې پکې خویی بل شانتې کاڼی دا راوالي وینځي او په قبر باندې کې امدا کاڼی به خلک مګي په ځان باندې، امدا کاڼی په خېټه مګي د بچو د پاره، امدا کاڼی په سټ مګي د سټ د درد د پاره، امدا کاڼی په ملا باندې مګي د ملا د درد د پاره. هغه کاڼی چې الله را لېږلی دی جنتی کاڼی دی بیت الله کې دی، هغه کې نفع او نقصان نشته دی. نو دا د خوړونو کاڼي بچاله سور. نو موږ دی ولې ښکلو؟ زمونږ په دین کې خو د کاڼو عبادت نشته. نو عمر صاحب وجوي لولا انی رأیت رسول الله یقبلک ما قبلتک، کما خپل محمد رسول الله علیه السلام نه وی لیدلی چې تی ښکلولي کاڼي د سره مې نه ښکلول. زه چې د ښکلوم نفع او نقصان ته نه ګورم، زه د خپل نبي تابعدارۍ ته ګورم. زما نبي ښکل کړی چې هغه ښکل کړی نه در کې نفع شته او نه نقصان، زه به د خامخا ښکلم، دې ته تابعداري. زما عقل دا نه مني چې کاڼي ښکل کم، خو زما پیغمبر ته ښکل کړی چې دغه کاڼي کې نفع او نقصان نشته دی. ووایه چې د واڼۍ نه کاڼي راوالي او د نیرونو نه راوالي او د غره نه راوړي، دا به چاله سمجي. دې نخترو کې هغه کم کې چې جلغوزي کېږي هغه غونډاري ته سوی یو نوم به ورته وایي، څوک ورته سوی څوک سوی هغه غونډاري. دا په دې زیارتونو ولې ډېرې ښې دې کې څه کمال دی؟ تاسو لیدلي دي؟ خو تاسو ماشاءالله موحدین شولئ، بس بیا په هغه طرف هم نه ګورئ. کله نا کله د معلومات دپاره سړی ورشي، کله نا کله ډېر به سړی نه ورځي چې وګوري چې څه حالات روان دي. زه او ته به بیا څنګه وایو چې هلته څه کېږي چې موږ نه یې لیدلي؟ موږ به خلکو ته څنګه وایو؟ دا خلک به څنګه پوهه کوو؟ نو دا شیزونه راوړي هلته ایښي، دا په قبر باندې پراته دي، دا غلافونه پې پراته دي، او د بازار کې یو پټکې په خرڅېږي، او غالبا چې دغه پټکې هغه سرکاري ډمان تړي، هغه بینډ باجې والا دا یې راغستی دی، دا هم د بابا په قبر باندې ایښی چې څومره بې ادبي دي خلکو د اولیاو شروع کړې ده. چرسیانې دلته بوتله، ښځې دلته وروستلې، او د بینډ باجې د سرکاري ډمانو پټکی راوړو، هغه هم دلته په قبر باندې کېوست. او وایي تاسو د اولیاو بې ادبي کوئ، ګستاخي کوئ، د قبر بې ادبي کوئ. موږ یادوي تاسو مې زیارت نه منئ، راځه مړه ما ورته یو انصاف کوو، دا قبر ته منې که زه منم؟ زما عقیده دا ده، اسلام موږ ته دا وایي چې په قبر باندې مه کښېنه. حدیث کې راځي څوک چې قبر باندې د پاسه کښېني یا ورته ډډه لګوي، نبي علیه السلام وایي په سکروټو دې کښېني، اوس جامې دي د وسوځي، هغه وله ښه ده، خو قبر ته دې ډډه نه وایي او نه دې په قبر کښېني. زما عقیده ده. راځه اوس تا سره خبرې کوو. کم قبر چې زه ویم ډډه ورته مه لګوه، او کم قبر چې زه ویم د پاسه پې مه کښېنه. همدقه قبر په خوا کې بینډ ډول رباب ستار ته ولې غږېده؟ دا د قبر بېزتي ده که نه ده؟ مونږ خو یې دومره ادب وکړه، او تا یې دومره ادب وکړه چې رباب دې شروع کړه. او رباب کې څه دي؟ چرسیان ټپې وایي، ټولې غزلې وایي که نه؟ او څه وایي؟ خالونه یادوي، ښځې یادوي، ساقي یادوي، شراب، ټول دعوت شرابو ته شروع دی. او څه دی؟ غټ غټ لرګي ایښي دي او دومره دومره چرس پې پراته دي او چټۍ دي او سکیخه پیغام. نو د قبر بې عزتي تا وکړه که ما وکړله؟ دې باندې سوچ وکړه.
چرس حرام دي کنه ګناه ده قانوني تورم جرم دی حکومت یې نیسي کدا شیخ وي حکومت به څوک نه نیولې خو غلط کار دی دا غلط کار ته ولې د قبر په خوا کې ولې ناروا کې بل دی واو د اولیاء او بی ادبی زنانه چې څومره زنانه قبرونو ته ځي اجد لذي مراد لذي کنه یو څه به پزړه کی که خاوند نه خاوند پسې بزي که د چا بچی نه بچو پسې که د چا د انګور نه تنګ هغه انګور سمول لذي چې بابا د دې انګور د بلا نه مخلاصه کا ته به چې اجرتی قاتل التناسته شي د دې خواخه نه مخلاصه کا دا اجرتی قاتل دی او ټوپک سره دی او ته مت شکایت کوا به ډزو باسي تاسو خو ته قاتلان جوړ کړی دا اجرتی دی کنه دا مړې ده د غزه کې پروت دی چې ته ورځې ما د دینه خلاصه کا هغه ما د دې دا بیل مړی کوي لګیا به دا خواخانه بم دا وجنی او انګین دی بم دا وجنی نو دا وسمره بیا د بیا وسمره د اولیاء د زیارتون او چې سمره لکان ورزي سمره چې لکان قران کریم په سورته عنکبوت کې مثال د زیارت سره ور کوي د مچ سره وای دا ټول مړی دی را یوځي شي او مچ دی پیدا کی او کوم مچ د نسی شی و تختو دا ټول تی نشي خلاصول نو الته علماء وای چې د مچ سره ولی مثال ور کوي مچ خوږی لږی ګوړی لږی الوا لږی پدې کینی او زیارت مثال د مچ سره ور کدل ته خزی راځي اکثر الکان د دقیق خوږی لورځي ادا الله ناشنا کلام دی قران کریم ای يدعون من دونه الا اناثا دوی چې چاته आवाजونه کوي دا خزی دي حتی علماء وایي چې په زیارتونو کې خود سړی پراته دي او قران وایي چې خزو ته आवाज کوي وایي زکه چې د خزو په شانتي جوړ کړی دي کنه په زیارتونو بنگړي پراته دي په زیارتونو باندې شال پروت دی یو خسړی راونی سه زمونږ په پښتو کې دا مثال دی ولی ویلو پټه مې په سر کړی ده ولی بنگړي مې په لاس کړی دي زه ته خزخ کارم او دا شال ته سړی ته په سر کو کم شال دی خيستا بخمل او شنیل او بل خمزیدار خپړق پړق والا ته خدا سړی ته په سر کچ وجنی دي کنه دی وجن چې خزه ته خسخ کار او تاسو دقه شال د ناوی راواغست په قبر باندې یو دوا او درې او پنځم پیچولی ولی خولې بند ده چې تاسو ته خوله راو باسي ګرمي یخنۍ والے ده د اولیاء بی ادبی ده چې د سړونه خزي جوړی کړي موږ به تبرک د چا د مالګنه نه حاصل موږ الله رب العالمین د قرآن را کړی دی چې یو ځلی یو حرف یو لس په نیکی درکې او برکت هم درکې علمونه بدل درکې کمالات دل درکې بل ناروا عمل چې زمونږ په معاشره کې یو شرک دی هغه د غیر الله په نامه باندې ذبح غیر الله او پیژنه یو عالم وې داغه شاګرد د شاګرد ته ویل چې استاد ما خو ډېر خط توحید بیان کړه الله یووالي شرک باندې مې رد وکاو غیر الله بس منبر ته ختم چې غیر الله نه سن کیږي غیر الله نه مقواړي غیر الله په کلا چار اوسته غیر الله ته आवाज مک نو هغه عالم تل چې د خلکو ته دا غیر الله خو د کدیونه خو د غیر الله دا خو عوام دي پښتانه دي غیر الله څه پیژن وي خلکو را ډېر قدر وکړه وي ته بل جمله نمبر مال راکړه چې د خلکو ته غیر الله وروخه نو هغه چې راغی ویل زما شاګرد غیر الله د تکړو خو زه د پښتو کې ویم غیر الله وي عبدالرحمن بابا ته کاکا سیب ته وي لوی ځوان ته وي پیر بابا ته وي داتا سیب ته دی وته یاد نو تقریر لا پورا کړي نو چې د خلکو د منبر نه راوړته چې تخا د اولیاء ګستاخی کې نو ډېر خلک دا وایي چې مونږ وایو کنه الله نه کیږي او مخلوق نه کیږي ته خو لګ دا مخلوق خلکو ته وخه و چې مخلوق کم مخلوق نه کیږي دا قبرونه یاد کا دا مړی یاد کا دا زیارتونه به د تاسو جمعات کې پری دا حسانه خبره ده الله نه کیږي مخلوق نه کیږي الله خالق دی الله مالک دی الله رازق دا توحید نه دی دا توحید د ابو جهل ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله ابو جهل او ابو لهب ته وی او خالق مالک څوک دی وی الله په دې هغه مسلمان شي دا کمال نه دی چې زمونږ د څه دعوت کوو د څه زور ورکو لګي یو د څه مخلوق نه کی دا مخلوق لګ دی خلکو ته وخه و چې دا زیارت یادو مخلوق دغه پیر یادو دغه پلانکې یادو دا خلک چې د کم مخلوق نه غواړي د سجدي وته لګي خو اسانه خبره د غیر الله نه کی غیر الله خلکو ته وروخه و چې ته څه شي یاد د غیر الله نه د څوک مراد دی نو ذبح پنوم د غیر الله پنوم د مړی پنوم د ولی دا ناروا ده
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مرګ او ژوند زما بدني عبادت او مالی عبادت به موږ د الله د پاره کوو علي رضی الله عنه حدیث موږ ته فرمایي وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام را ته څلور خبرې بیان کړې اول لعن الله من ذبح لغیر الله د الله لعنت دې پاغه انسان الله ته خفه دې الله په قهر رارتي هغه دا دی چې د بل چا په نوم باندې قرباني کوي دا بل څوک دی د قبر د مړي په نوم 11 او 12 خیراتونه کوي زمونږ په معاشره کې د 11 په نامه ډیر چيلي حلاليږي لګي زمونږ د مسلمانانو په حال بدله جړه درشي اسانه ورځي برشي دا ډرامه د چا ده او کوي څوک او ځانونه به پکې څوک کوي او ماتم به څوک کوي او شربتونه سنن تقسیمای لګي سبیلونه پلارو کې سننو لګولې وسونی ته څنګه سني تبانه ستندر را پرې وته چې د خپل دین نه خبره شوي چې د بل چا په کاته کې لګي غړېږي ته او شربتونه تقسیمه او پي تقسیمه او کیرونه تقسیمه دا نظر حسین دی د حسین په نامه شربت دی د حسین په نامه کیر دی د حسین په نامه الوا ده پیرینی ده چورو ده حرام ده څوک وي زنویم د حسین پلار وي علي رضی الله عنه او چا باندې چې دا خلک کافر شوی دی علی نه الہ جوړ کړ دقه علی موږ ته حدیث فرمایي لعن الله من ذبح لغیر الله دا الله لعنت په هغه چا چې د بل چا په نامه باندې قربانی او ذبح کوي او شی ور کوي د حسین نیکه موږ ته دا ویلي دی محمد رسول الله علیه وسلم حسین نه مني د حسین پلار نه مني د حسین نیکه نه مني نو دا شکرانی دي ته وي نظر دی نظر دا په قران کې د خنزیر په ډله کې الله راولي چې د بل چا د زیارت په نامه لنډه واوره دیګ لاړل ته د چورو د الوا یا الته په عرس کې کم غیان او میخ حلاليږي یا الته نور خوراکونه پراته دي الله دا د خنزیر سره راولي چې دا او خنزیر یو شانتي حرام دي ناولې دي دا ګند دي نه ځان وسات مون خلک روان وي زیارت کې به ډوډۍ خور لنګر پکې پوښ شي خوره کنه لعن الله دا الله لعنت در باندې راولي مشاعره جوړه د عرس د میخي علاري کړی دی ګونه دي پلانکی او پلان د پلانکی او پلانکی د دې زیاده نظرانه راوړي ده ته خبرې دي نه د چروګان چلته تقسیمي دویم لعن الله من لعن والدي د الله لعنت پاغه چا چې مور او پلار ته کنځلې کوي او دریم لعن الله من آوا محدثا د الله لعنت پاغه چا چې د بدعتي مولا قدر کوي او به د دې قبر پرست او پیر پرست قدر کوي او لعن الله من غیر منار الارض سوک چې د زمکو ناپونه بدلی پردې زمکه حد کې راګری ځان لرا ولی په دم د الله لعنه پردې پوله په دې ځای باندې د رو ور چلیږي پردې پټې را لاندې طارق ابن شهاب رضی الله عنه موږ ته فرمایي رسول الله علیه السلام او فرمل په یو مچ باندې یو کس جهنمی شو بل په جنتی شي په مچ باندې یو انسان جهنمی شه او بل په جنتی شه قصه دا و صحابو ته پوښتنه کو کیف ذلک یا رسول الله دا څنګه شوی دی نبی رسول الله ته فرمای یو بوت مندر زیارت یو کس په ورته ریدا دا خلکو پاټک چولې وی ویل چې د بابا قدر بکوي په جیب کې به دې صحیح زیارت ته راواچو شکرانه ده پاره یو سبا ورکه یو سړی ته ریدا وته وی ویلې د بابا په نامه باندې بس ورکه کنه تش په دې لار نه زیاده د بابا به قدرې د به احترامي د تش څنګه تیریږي څه شکرانه ورکا غل سشتنه غریبی ما وای چې نور اسم نه نو د بابا په نامه باندې خدای یو مچ راونی سودل ته راواچو خو چې زمونږ شرط مات نشي هغه دا خو اسانه خبره لا سیده چې کوم چې راونی ورواچ رسول الله علیه السلام فرمای شی څومره ده خرچه په څومره را لایسم په ونه شو او بابا مو نه خوړ ملنګانو مو نه خوړ خود د زړه خراب شو عقیده خراب شو مچ راونی او د بل چا په نومي منخت او شکرانه کې ورکه دخل النار ورته لاړه بدی نو چې دی ګونه وړي دا انسان بس کوي او چې غیان لاله دا بس یو مچ او بل یو سړی تیرېده موحد هغه ته ولسور کا هغه ته ویلي ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل زه بل چا بنوم شکرانه ولی ورکو زما الله شته کنه زه د اسنینو په نامه خو شکرانه نه ورکو زه د زیارتونو
دیګونه او چیلی خو نه ورولم زه د 11 او 12 چیلی خو نه لالم زه دا نه کوم و هغه ته ویل چې نه یو مچ را وای زه څور کوم نه سره سره شته وی فضرب عنقه سټی جدا ک شهید ک دخل الجنه رسول الله علیه السلام فرمای په یو مچ نه ور کول جنتی جوړ شي نبی علیہ السلام زکه ابو هريره وی اوصانی خلیلی ما ته می دوست وصیت کړی دی نبی علیہ السلام یې وای ک وان قطعت وان قتلت او حرقت چا ټوټه ټوټه کړلې ژوندې وسوځول او چا مړ کړلې نو لا تشرک بالله شرک مکه ولی الله نه بخي دغه انسان د سره نه بخي ابدي ژوند هغه د قیامت نه ختمېدون کې ژوند کې الله نه بخي هغه ځکه به ته قربانیم نه کې چې په کوم ځای کې زیارت ثابت ابن ضحاک رضی الله عنه وی یو سړی نظر کړو چې زب او خان علالوما بوانا علاقه کې بوانا یو زیو زب او خان علالوما پنځه پیرانو کې پلانکې زیب کاکا سیب کې سخی سیب کې په بغداد کې د لوی ځوان په مزار کې د یو ځای یاد کې وای نبی علیہ السلام ته پوسو کو چې دلته د جاهلیت د زمانه کم بت خو نو صحابو تلنا وای دلته کم میله او کم د اغوی عرس خو نه لګیده وینا زیارت خو نو وینا نو نبی علیہ السلام ویل چې دا سړی د خپل نظر پوره کی او که په دغه ځای کې د شرک د زمانه میله لګیدلی عرس لګیدلی زیارت یا بوتي او د الله په نامه دی پکې ساروي صرف په دغه ځای کې حلال ک په دې باندې ته مشرک شو د غزل هم نو ورته د ډیر ناولې زی دی ګنده زی دی د الله په نامه باندې به په دغه ګنده زی کې ذبح نه کی دوی دا وای کنه نامو خو بسم الله الله اکبر ک بسم الله الله اکبر یو زل نسل زلنا یو کروڑ زلنا لا تعداد او دا ټوله دنیا په وای او چې په مزار او زیارت کې او د یو لسمه او دولسمه په نامه او دا سنینو په نامه باندې علالي د قناولې دي او د سناولې دي لکه خنزیر بسم الله دا نه پاکي دلته زړه کې اراده بدل شوله نیت ته بدل شي فریاد چې غواړو مدد چغه چې الله تبو ولا تدع من دون الله الله قران کې بار بار وایي د الله نه سوا هغه چاته आवाज مکه ولا ينفعك ولا يضرك چې نه دل نه فدر کولې شي نه نقصان نبی عليه السلام ته وایي که زمانه بغیر دی بل چاته आवाज وک بل څوک دی لات منات ابراهيم عليه السلام او پیغمبران کدوې ته دی غږ وک پیغمبر عليه السلام ته فان فعلت فانك اذا من الظالمين اے پیغمبر تبم مشرک شي په دې باندې تم نشي بچ کېدی یو لاک سلیر زره کم زیات پیغمبران ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت تا تم ویما او ټول پیغمبرانو تم ویلی دي اے محمد رسول الله علیه السلام کتا زما سره برخدار د نظرانی د شکرانی د आवाज د سجدي د تار او د بند پیدا ک لا يحبطن عملك ټول عملونه دي بربادوما ولا تكونن من الخاسرين تاوانی بشي جهنم د پیغمبر هغه وګد منځونه چې خپې به پړسېدلې هغه وګد ذکرونه او هغه ټول مر روزي شرک ته نټینګي او مونږ وایو چې مړه خیر د الله دې اتوانه جنتونه ورکی اتوانه جنتونه د لاس عمل دې دا خو شرک تبا کړي لئن اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الله د پیغمبرانو په باره کې وایي کما سره شریک پیدا کړ د ټولو پیغمبرانو عملونه بربادو زی به نه بخ د دومره سخت خبره ومن اضل مما يدعو دنه بل غټ گمراه شته چې د الله نه سیوا بل چاته आवाज کوي یا رسول الله مدد جمعات کې ناس دي د الله په خانه او عبادت خانه کې وسوي یو وینار رسالت بل یا رسول الله نار حیدر یا علی مدد نار فاروق یا عمر نار حسین یا حسین وته چې هغه ته کافر وې چې حسین توازن کوي او علي توازن کوي او ته چې یا علي او یا رسول الله आवाज او یا لوی ځوان او یا شیخ عبد القادر جیلانی आवाज کوي نو تا نه کوم بلا جوړ شو یا شیخ عبد القادر جیلانی ته आवाज کې دا د اسانانو په لاندې نوسو کې راځي چې شیعه ته په دې کافر کې چې حسین ته आवाज کوي هغه په دې مشرک چې حسین او علي ته आवाज کوي
او ته د هغه کړوسونه لاندې کړوسي لوی ځوان عبدالقادر جیلانی ته اواز کې ستا به څه حالي هغه خو بیا هم ښه دی لږ بره غټې پایې ته خو یې لاس اچولی دی زمونږ د زنانو حال ته وګوره چې تنور کې د ډوډۍ پرېوځي معمولی تکلیف را الو یا ځوانه لاس راو الو یا ځوانه لاس یا خوري یا موري ولې ناجیزه کې بار چې راوځي برقه په سره کور ته دروازې ته د پرده اچولې ده غټ غټ دیوالونه دي کړي دي خاوند برې ته تاوي چې زما په دروازه څوک تیر شي پردې سړی او په غلط نظر وګوري زه به ترې سترګې راوباسم او کور کې دا خور او مور روزانه پردي سړي ته اواز کې راورسېږي که دا خاوند دې راغی او دا لوی ځوان تا سره ګیر که تا به ژوندی پرېږدي ته چې ورته راورسېږي دا تا سره په کور کې ګیر کې ستا به څه حالي زه ته ووایم چې دا اواز کوي چې راورسېږي او لاس درواچوي تا ته پردي سړي لاس درواچو ستا به څه حالي ته دونه نه شرمېږي چې پردي خلک کور ته راغواړي د حیا چرته لاړه او د کوم ځای نه راغواړي د هغه بغداد نه راغواړي هغه سره خو جازم نشته دی دا به څنګه زر راورسي مشرک الله قرآن کې بار بار فرمایي لا یعقلون دا لیونی دی د دماغو کې دلته عقل نشته بوس پراته دي دا تش دی دا ځای ده عقل د سره کوم ځای نه راغی الله رب العالمین امت د دینه ټول پیغمبران څه د دې لپاره الله راولېږل چې شرک نه خلق مني هر پیغمبر څه ویل یا قوم اعبد الله ای قوم د الله بندګي وکړي نبی علیہ السلام نه مدد غواړو که به نه غواړو اختیارات سره شته کې نشته الله رب العالمین قرآن کې فرمایي والذین تدعون من دونه د الله نه سوا چې چاته آواز وکړي ما یملکون من قطمیر د کجوري د پاسه د اډوکی د پاسه یو نری پستکی دی د پیاز د پستکی بشانتی الله وی پیغمبرانو سره دغه نه اختیار نشته وهو د چغ یا رسول الله را ورسېږي یا محمد او مدد او مدد والمدد والمدد یا رسول الله اسمع قالنا یا نبی الله اسمع انظر حالنا دا چغ یو د پیغمبرانو ته دا وازونه نبی علیہ السلام په احد کې وی مخې ته څلور رباعي غاښونه مات شو شهیدان شو نبی علیہ السلام خیری شروع کړلی څه وکړه یا الله دا کافر تبا کړي ولی ز زخمی کړم ولی خو کړم الله آیات راولېږه لیس لک من الامر شیء پیغمبر اختیارات مې نه دي درکړي د خلکو د وجلو د تبا کولو پرېږده دا خلک خیری ورته مه کوه دې کې مسلمانان پیدا کړي فورا وتعالى ليس لك من الامر اختیارات تاسو پیغمبر سره د نفع او د نقصان اختیارات نشته ولو كنت اعلم الغيب کزه په غیب پویدل ما ډیر خیرونه راجمع کړو ما مسن یسو تکلیف بن را رسید د صفا وانذر عشيرتك الاقربين و چې کله نازل شه نبی علیہ السلام صفا غونډه کې قوم راجمع کړ ټول خپل قوم تر پکیو ترور پکې و صفیه او لوري پکې و فاطمه ترور ته سو یا صفیه عمه رسول الله ازما تروري لا اغني عنك من الله شيئا ګوره د الله د طرف چې در باندې مصیبت راځي زید نه نشم لري کولی چې د محمد رسول الله عليه السلام په شانتي هستی د چانه تکلیف نشي لري کولی نو دا مړی چې دلته پروت دی او پته هم نه لګي چې بوت پکې پروت دی که خر پکې دی که انسان دی او زه هم من انسان دی دا ګارنټي د سره شته چې د الله بخلې دی زمونږ عقیده دا ده چې پیغمبران الله بخلی دي او صحابه یقیني جنتیان دي باقی چې د زمانه زبرګي او بزرګي وفات شي مونږ یقیني جنتی وته نشو ویل د څه به چې الله دی وبخي او کې دې شي الله بخلی نو دا تاسو پته ده او چې هغه انسان چې د پیغمبرانو امام دی او تاجدار دی او هغه سوی ازما تروري ورزه د تکلیف نشم لري کوي او موږ لګي مړو ته وازونه کو بلور ته یا فاطمه بنت محمد سلینی من مال ما شید پیسې غواړي د لبیدر کم پیسې می په جیب کې دشته را سره بل څه غواړي در به کما خلا اغنی عنک د الله د طرفه چې مصیبت او تکلیف راځي ګورې نشم لري کوي زما د اختیار نشته دا اختیارات الله ما ته نه دی را کړی دا وس مې نشته دا طاقت مې نشته دا قدرت مې نشته شرک ولی پیدا کیږي غلو راشي غلو د قبرونو په باره کې په
نوح علیہ السلام زمانه کې 15 بوتان پیدا شو، 15 پیران، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. دا څنګه پیدا شو؟ دا نیکان خلکو صالحین عبادتونه به کول. چې مړه شو د بچو کشران ورپسې جړاګانې شو چې دا خو ډېر نیکان خلک. شیطان ول راغی چې ولې جاړه؟ ماله چل راځي تصویران شکلونه به دله جوړ کړم او کور کې کېدی ځان سره، بس ته به ګورئ الله به درته رایادېږي او عبادت وکړي. هغه ول شکلونه جوړ کړه، دوی سره پراته دوی د دې بوتانو عبادت ونه کړ، د الله عبادت. دا پیړۍ چې لاړه نور ځوانان راله، نور نسل راغټ شو. هغوی ته ویل چې دا جوماتونو کې کېدی الله به درته رایادېږي، عبادت به د الله کوئ. هغوی جوماتونو ته راوړي چې دا پیړۍ مړه شو، علم داسې وخت په وخت ختمېږي. بله پیړۍ چې راله شیطان ورته زړه کې ورواچول چې دا خو همدې له ایښي دي چې سجده ورته ولګوئ. د نیکانو د مینې د وجې نه عبادت شروع شو. ځکه نبی علیه صلات وسلام چې کله وفات کېده نو ډېر زیات بیهوشي پرې راتله، مخ به یې ښکاره کوه پټوه مې. نو دا یو فرمایل لعن الله اليهود والنصارى، د الله لعنت دی په یهود او نصاراو چې د پیغمبرانو قبرونه په جماعتونو کې جوړ کړي دي یا د پیغمبرانو په قبرونو جماعتونه جوړ کړي دي. لا یجتمع فی الاسلام قبر و مسجد. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله فرمای اسلام دو خبرې نه مانی چې قبر هم دی او جماعت دی. زنه چې په جماعت کې شهید ابای خخ کړي دی یا شهید بابای خخ کړي یا متولی خخ کړي دی او یا محتمم خخ کړي دي. زمونږ څومره جماعتونو کې قبرونه عالم کې چې وګرځي موحدین به ډېر کم پیدا شي. کلمې والا دي دا مسلمانان دي، صحیح مسلمانان ډېر لګي، دا ټول مسلمانان د بوسلان دي او بوزي لګي. نو دغه د وجه نه په دې خلکو کې شرک رانه نوځي، بيدینی رانه نوځي، د الله رب العالمین سره ناروا اعمال شروع. علي ابن الحسین د نبی علیہ السلام په نوسو کې راځي او دا د علي ابن الحسین ابن علي د علي رضی الله عنه په نوسو کې راځي. یو سړی ولید د دنه د دین زده کو، یو سړی ولید وای د نبی علیہ السلام د قبر په خوا کې د شو سورې دیوال کې فرجه غوند خالص یو وای دې سړی د زور کو چې د غزیت الله سور ورسوم او د قضیه کې دعا وکم. وای هغه منی کو وتوی ویلی چې زه د حدیث بیانوم، ما ته خپل پلار بیان کړی دی، هغه ته پلار او هغه ته نیکه محمد رسول الله دا حدیث بیان کړی دی. حدیث دا دی لا تتخذوا قبر عیدا، زما په قبر به میلی او عرسونه نه جوړوي. د نبی علیہ السلام دا قبر ولی په کوټه کې بند شه د دې یاري د وجنه چې اسنه دلته خلک مزار جوړ کې او زیارت او مالګي او منجوران او شرک شروع شي. الله په قبرونو کې واخاته بثلاثه الجدران درې مضبوط دیوالونه وته واله شو. څوک لیدل هم نشي، قبر نه لیدل کی نه چا لیدل، بس هغه ته د مضبوط دیوالونه واله شو. نو اسلام په جمعاتونو کې قبرونه نه مانی او نه په مقبرو کې جمعاتونه مانی. په دا کمی جنازګي چې زمونږ دلته دي لکه عیساخیل او داسې دا نورې وردی کې د عام منځونه نه کیږي، جنازه پکې کیږي. خلک پکې ناس دي مانځه وخت شي سپونه برابر کې مانځه ته ودري. او بیا دغه رقبه کې چې څومره جمعاتونه دي د قبرونو په خوا کې، اگر چې دنه پکې قبر نشته، د مقبري په حدودو کې چې کوم جمعات جوړ شي چې اخو مقبره دی خو مخې ته ورستو مقبره دغه جمعات کې مونږ نه کی. یو ځوان را لګېدلې دی هغه طرف ته مقبره د لاندې پیلر ورکړه بره په جمعات جوړ دا خلک کوم طرف ته روان شو؟ بیری باغ طرف ته. نبی علیہ السلام سویلی دی لعنت الله په دوی د الله لعنت وری چې قبرونه د پاسه جمعات جوړ یا په جمعات کې سره وړي قبرونه راوړي. کاهنانو لبنه ورزو نجومیان پالګر. نبی علیہ السلام فرمای څوک چې پالګر نجومی لورغه سلوي خورز استش په ورتللو مز نه قبليږي، او که د نجومي او تعويذګر او د دمګري خبره ومنله فقط کفر علامه بما انزل على محمد، زما په دین کافر شدا د سره مسلمان نه د دین ازان وسد. بدپالی ونه کو بدپالی دم په شرک کې راځي. بدپالی دی ته وي 10 پیره دی 10 پیره دی د پلانکې خزم چې د کور تر اوس 10 پیره شوله، د موټر سپیره شه، د کور سپیره شه، د پلانکې په مخ راغې سپیره دی. سارانی دکانداران اول کې سار کې چې سودا ورکي په قرض نه ورکي، و یاره سار وخت دی ولی وای بیس پیره کېږم ټول ورځ مې په قرض وي او سار کې چېړم نه کوي گاک سره بچ گاک سوی ورکي ولی و چې گاک را مات شي. د غلط عقیدې
نو غرض دا دی د شرکیات زمونږ په دې معاشره کې د قبرونو د زیارتونو د منجورانو د تعویزګرو د دینه شروع دي د زنا اډې دي حکومت پر روزانه نیول او چاپی څومره بدکاران د غزې کې ونیول او د الله مقابله ته دا جوړ شوی دی اسلام نه خانقاه مني نه د زیارت مني نه مزار مني اسلام صرف جمعات مني دي ته بیت الله د الله کور دی دغه مني دلته عبادت وکړه زیارت نه چې راوځي په شاشه را رواني او د جمعات قدر وسره نه دمره تیریږي الله دې موږ تاسو ته د عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين